بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو، الله دا وکړه چې روغ جوړ او خوښ به یاستئ. دوستانو، د لوی اختر په رارسېدو سره زموږ ټیم وغوښتل چې تاسو سره یو ویډیو شریکه کړو. ویډیو د لوی اختر د قربانۍ په باره کې ده. دوستانو، د تیر لوی اختر په پرتله سږ کال په هېواد کې ډېره غریبي او بیا د هسکې مینې ولسوالۍ کې خلک ډېر په کمزوري حالات کې دي. باور په خدای وکړئ چې سلو کې 80% خلک وس نه لري چې د اختر لوی اختر قرباني وکړي. نو دوستانو، ښه مو همدا وګڼله چې ویډیو د تاسو سره شریکه کړو. که تاسو په هر ځای کې یاستئ، راځئ د خپل هېواد په غریبو کونډو یتیمانو باندې زړه وسوځئ، رحم ورباندې وکړئ او د وس مطابق کومک او مرسته ورسره وکړئ چې تر څو دغه غریبې کورنۍ یتیم بچیان او زموږ کونډې خویندې د لوی اختر په ورځ باندې که خپله قرباني نه وي، ستاسو چې څومره وس وي هغه قرباني ورسره وکړئ چې په هر یو کور کې زموږ کونډې خویندې او یتیمان بچیان دي. راځئ د خپلو بچیو په څېر ورسره مرسته او کومک وکړئ. د دې لوی اختر په رارسېدو سره چې لوی اختر ته ټولې 15 ورځې پاتې دي او 16مه ورځ به انشاءالله د لوی اختر ورځ وي. د وزدارو کورنیو کې به د وزدارو خلکو بچیان به خوشحالې او په کورو کې به قرباني کړي. راځئ ستاسو که څومره وس وي، ستاسو لکه څنګه چې موږ تیر کال ستاسو په مرسته او کومک باندې 250 کورنیو ته 2 کیلو او 15 کیلو غوښې ورسولې. په هغه رسولو سره کوم کورو کې چې قرباني نه وي شوې، هغه کورنۍ ډېرې خوشحاله شوې او دعاګانې تاسو ته وغوښتې. نو دوستانو، راځئ یو ځل بیا موږ سره خپل مرسته او کومک وکړئ چې کومو خلکو قرباني نه دي کړي. ستاسو په مرسته او کومک هغه خلکو ته که خدای دې وکړه چې 2 کیلو غوښې چې بېنوا پاتې نشي، تاسو مرسته او کومک وکړئ. انشاءالله هر یو مستحقو کورنۍ ته به زموږ د ټیم ملګري رسوي. نور مو وخت نه نیسم، هر چېرته چې وایي ښه ده ودانه صحیح په لوی الله مو سپارم.